سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې په خیبر ولسوالۍ کې د اکتوبر 11مې پښتون قومي عدالت یا جرګې ترسره کولو لپاره د کیږدیو درولو او نورو چارو کارونه په منظمه توګه روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خبره په دغه جرګه کې به د پښتنو ولسي، سیاسي او بېلابېلو مسلکونو استازي او وکیلانو په ګډون تر 10,000 شاوخوا کې د پښتنو مشران ګډون کوي او د هغوی سره د نورو عامو پښتنو شمېر ښایي تر لکونو به زیات وي چې په دغه میدان کې به یې پالنه کیږي او د اوبو، خوراک یو خوندي تنظیم به ورته جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون زیاته کړې ده چې په دغه جرګه کې به فیصلې کیږي، د راتلونکي وخت لپاره به ښه منظمه ګامونه پورته کیږي. په دې جرګه کې به د هر مکتبه فکره خلکو شرکت وي او په دا لړ کې د پښتنو ټولو مشرانو ته بلنې هم ورکړي دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه قومي عدالت یا جرګه کې به دوی سره شرکت کوي. د دغې 3 ورځنۍ جرګې پیل ته 9 ورځې پاتې دي، خو سر له اوسه د میدان څارنه او د امنیت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په غاړه باندې اخیستی دی. نن 2مه ورځ په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري لګیا دي د 11 اکتوبر پښتون قومي عدالت یا جرګې لپاره میدان جوړوي او دلته یې منظمه کارونه پیل کړي دي چې په 11 تاریخه به د پښتنو یوه لوی جرګه کېني. په دا جرګه کې به د پښتون قوم د راتلونکي وخت لپاره فیصلې کیږي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون دا ویلي دي چې په دا جرګه کې به په لکونو خلک شرکت کوي او ورسره به د سیاسي تنظیمونو خلک هم وي او په منظمه توګه به یو لایحه جوړوي او په هغه لایحه باندې به مخته کار کوي او په راتلونکي وخت کې به د پښتنو لپاره یو ښې هیلې راوړي او د پښتون قوم لپاره به یو ښې فیصلې په دې جرګه کې کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.